چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې په تصویر کې ګورئ راغلی یم نن د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ ته او د سبز ولسوالۍ کې بیا د خیبر شیرزه کامپلیکس دی، د حیواناتو کامپلیکس یا دلته بیلابیلو حیواناتو فارمونه دي. نو ومې غوښتل چې په دې نن خپرونه کې زه تاسو ته د شترمرغ یا د اوښ مرغه چې ورته وایي د دې په هکله تاسو ته معلومات درکړم او دغه فارم کې چې دغه شترمرغان دي دا به تاسو ته در وښیم. وبه ګورو چې افغانستان کې د دوی نسل کیږي نه کیږي، غوښه یې خرڅیږي نه خرڅیږي او دلته په دې فارم کې څومره شترمرغان شتون لري. دا ټول معلومات به دلته د دې فارم د مسؤل نه راواخلو. نو په لومړي ځل دی چې زه داسې یو فارم په کابل کې ګورم. نو وبه ګورو چې دا اوښ مرغان یا شترمرغ څنګه ساتل کیږي او دوی ته کوم ډول خواړه ورکول کیږي. په کابل کې یا په افغانستان کې ژوند کولی شي او نسل ورکولی شي که نه، هګۍ اچوي یا د نورو حیواناتو په شان بچي راوړي. دا ټول معلومات به زه تاسو ته په دې خپرونه کې درکړم. ډېرې خبرې نه کوم. په پیل کې تاسو د دې فارم یو څو انځورونه د شترمرغانو او یا د اوښ مرغانو یو څو انځورونه وګورئ، بیا مې هم ملتیا وکړو. سلامونه. وعلیکم السلام. ستړي مشه. خیر اوسئ، مننه. کور ودان خپله ښه یاست؟ شکر، تاسو ښه یاست؟ په پیل کې که ځان لیدونکو ته وپېژنئ. زما نوم محمد طارق مبارز د خیبر شیرزي فارم مسؤل یم. ښه، ډېر ښه مبارز صاحب. که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي دغه فارم مو دلته جوړ کړی د شترمرغ؟ یو کال په شاوخوا کې کېږي چې موږ د شترمرغو کاروبار شروع کړی دی. په اول کې په ډېر کم تعداد راوړل، اوس ماشاءالله تعداد یې تر 200 پورې رسېدلی. 200 پورې رسېدلی، ډېر ښه. دغه اوس مهال چې موږ دلته ولاړ یو د دوی قد خو زموږ نه لوړ دی. دا د څو کلونو دي؟ 2.5 کالو عمر لري او تقریبا دوی قد د 2.5 په شاوخوا کې دي. 2.5 پورې، ډېر ښه. او شترمرغ نسل دلته په افغانستان کې کیږي نه کیږي؟ ډېر نه دي تجربه شوي، خو موږ خپله په دو باندې کار کړی دی. هوا نسبتا د ایران سره معادل ده. نو په ایران کې ډېر فارمونه موږ لرو د شترمرغو. دا اصل د افریقایي مرغه دی، حیوان کلمه ورته استفاده کوي، یا مرغه یعنی افریقایي دی. په ایران کې ښه نتیجه ورکړې ده. افغانستان کې موږ چې کاروبار یې شروع کړی دی نو ښه دی، هغه هوا ورته منظمه ده د ژوند لپاره. یعنی دلته نسل ښه دی کېږي، تاسو تجربه؟ او د موږ تجربه هم دغه ښیي چې ښه والي نه یعنی عالي دی دلته کېدای شي. په پیل کې مو څومره شترمرغ دلته کابل ته راوړي؟ پیل کې خو موږ د 10 په شاوخوا کې راوړي وو. د هغو نه هم نسلګري وکړله او تر 200 پورې مو رسولی دي. 200 پورې په شاوخوا یو کال کې مو 200 ته ورسول؟ نه، یو تعداد خو موږ نور هم وارد کړي دي. یعنی د دوی نه خو په کم اندازه شوي دي، خریداري کړي دي هغه چوچای. څنګه د بازار دلته غوښه خرڅیږي د شترمرغانو که نه خرڅیږي یا تاسو ژوندي خرڅوئ؟ افغانستان کې دو تعداد تر اوسه پورې محدود دی. یعنی تر اوسه پورې دغه ژوندي موږ رسیدګي نه ده کړې خپلو مشتریانو ته چې دا ورته ورسوو. دوی ژوندي اخلي، بعضې د زینت لپاره او بعضې
هم د تجارت لپاره. نو موږ مشتریانو تر اوسه پورې 2 هته نه رسېدلي چې د دوی هغه غوښې ته وخت پیدا شي چې غوښه یې خرڅه شي. یعنی تر اوسه تاسو یې غوښه نه ده خرڅه کړې؟ او تقاضا زیاته ده ته ژوندي خرڅېږي. یعنې ژوندي لکه قیمتونه به یې په سوي دغه تاسو ویل چې شاوخوا 2 کلونه عمر لري، نو د دوی قیمتونه به څو برابري؟ قیمت د شترمرغ ته خصوصیاتو پورې مربوط دی. د نوي جوړه د 90,000 نه نیولې ته حتی 2 لکه پورې هم قیمت لري. جوړه 90,000 نه تر 2 لکه پورې، لکه په دغه سایز کې؟ همدغه سایز کې. او له دې واړه هم تاسو سره شته؟ دې واړه موږ سره شته دي، تاسو به وګورئ هغه واړه موږ لرو. سمه ده. بس اخوا ته بیا اجال ته چې موږ پرې نه ښودل شو، د هغوی او د دوی توپیر څه شته که نه؟ توپیر خاص توپیر نه لري. یو داسې دی چې ډیر شوخ وي، دا چې تاسو ورسره نابلده یې د دوی د خاطره، نور خاص توپیر نه لري. یعنی شوخ دی چېرته مو نه وهي چپم نه کي، ځکه په وزن کې مونږ نه ډیر دی او قدم زمونږ نه لوړ دی. دوی ته ورزش ورکول کیږي که ورزش هم کوي دوی نه پوهېږم؟ دغه کوم چې غټ دي د خپله ګرځي او خپله ورزش کوه، او واړه چې موږ لرو هغو ته موږ دغه مسؤلین ورزش ورته ورکوي. مسؤلین لرئ چې ورزش ورکوي؟ خطرناک هم دی، زمونږ کامرامین هلته وډار کړو. راځئ دوستانو اخوا زو نور نسلونه یې ګورو چې له دوی څخه واړه دي او دلته دغه نسلونه په دغه فارم کې ترلاسه شوي ملتیام. دلته بیا دا شترمرغان چې دي دا لږ کوچني دي نسبت د هغو چې مونږ تاسو ته په لومړي سر کې در وښودل. ښه مبارز صاحب، که دا راته ووایه چې د دوی عمر څومره دی؟ دوی عمر تقریبا د 5 میاشتو دی. دوی په کوم عمر کې بیا هګۍ اچوي؟ تقریبا د 18 میاشتو نه وروسته دوی هګۍ شروع کوي، په هګیو باندې راځي. یعنې د بلوغ مرحله 18 میاشتې. یعنی 18 میاشتې وروسته دوی بیا هګۍ اچوي. هګۍ څنګه وړي دي، غټې دي، د چرګانو غوندې دي، فیل مرغانو غوندې دي؟ د شترمرغو هګۍ تقریبا د 1 کیلو نه نیولې تر 1800 ګرامه پورې دا وزن دی. 1 کیلو نه نیولې؟ دا خو به ډېرې سترې غټې هګۍ. او خو 1 کیلو دلته نشته مونږ ته تاسو وښایي چې وی ګورو او لیدونکو ته یې وښایو؟ موږ په لرو هغه ماشینرۍ کې لرو. ماشینرۍ کې دي؟ سمه ده. نو لیدونکو ملتیا هم وکړئ، ورځو د شترمرغانو کوچنی نسل هم ګورو، بیا به له هغې وروسته لاړ شو د شترمرغ یا د دې اوښ مرغه چې ورته وایي د دې هګۍ هم وګورو چې هګۍ څومره دي او نور بیا د هګۍ په هکله معلومات به هلته ترلاسه کړو. شترمرغان تقریبا د 1.5 میاشتې عمر لري. دا والا په سالون کې سالون وروسته دغه د دوی د منډې ځای دی، لکه تاسو وخت چې یادونه وکړه چې شترمرغانو ته منډه ورکول کېږي، دغه ساحه د دوی د منډې ساحه ده.
د منډې ساحه او ده. دلته دوی ته یو هغه ورزش ورکول کېږي، دانه دلته مثلا ورته ورکول کېږي، آزاده فضا او په آزاد هوا کې دوی ډېر خوشحاله وي. ډېر ښه. بیا ژمي کې څنګه دوی ته کوم خطر نه وي؟ د شترمرغ ته منفي 20 درجه او مثبت 50 درجه کې دوی ژوند کولی شي. نو افغانستان دغه درجه ته منفي 20 نه ده ټیټه شوې. ژمی دوی دپاره هېڅ خطر نشته. دا خو یو ستر کامپلیکس دی او دلته تاسو بېلابېل حیوانات ساتئ. غیر د شترمرغو نه نور کوم حیوانات دي؟ دلته بغیر د شترمرغو نه موږ د غوښې د چرګانو کاروبار هم لرو چې تقریبا د 21 تر 23 زره پورې موږ ظرفیت لرو چې هغه پرورش وکړو وساتو، او تخمي چرګان هم موږ لرو. دلته د هغو ظرفیت هم تقریبا ته 10 زره پورې د هغو ظرفیت لرو. په څنګ کې ورسره آهو، طاووس او سوی دغه شیان نور هم شته دي. ښه، ډېر ښه. سمه ده. بس اوس خو د خپرونې وخت هم په پوره کېدو دی. د شترمرغانو هګۍ به وګورو، راتلونکي کې به انشاءالله د چرګانو فارم به هم وګورو په نورو خپرونو کې. او اوس به لاړ شو د هګیو په لور او د شترمرغانو هګۍ تاسې موږ ته راوښیئ. مهرباني. د شترمرغانو هګۍ دي چې تقریبا شاوخوا 1 کیلو 1.5 کیلو راځي او وزن یې ډېر زیات دی چې دی تازه نن اچولی دي. نو مخکې له دې چې دا ماشین ته لاړ شي موږ وغوښتل چې تاسو ته یې در وښیو او نور د دې په هکله معلومات به د مبارز صاحب څخه واخلو. ښه مبارز صاحب، د شترمرغ هګۍ همدومره سترې وي که له دې سترې هم شته؟ مخکې مې تاسو ته یادونه وکړله چې د شترمرغ هګۍ تقریبا 1 کیلو نه نیولې تر 1100 ګرامه پورې دا وزن لري. کله چې شترمرغ هګۍ هغه خپل یو ځاله لري، ځاله کې هګۍ واچوي، د هغو نه وروسته موظف کارګر هغه ثبت کې یو قسم جال ورته لري، د انتقال وسیله یې ده. هماغه د انتقال وسیله کې راوړل کېږي د ماشین خونې ته. دلته هم بیا ماشین خونه کې د دوی باندې هغه ضدعفوني کېږي. ضدعفوني نه وروسته دا ماشین کې ایښودل کېږي چې موږ ورته 2 ډوله سیستمونه لرو، یو د سیټر دی او یو اچر دی. یعنې ته 18 ورځو پورې دا په یو ماشین کې ایښودل کېږي، هغه دوران ورکوي تر څو چې هغه 18 ورځې پوره شي. هغه نه وروسته دا هګۍ موږ انتقالوو د اچر ماشین ته چې هغه هلته د 3-4 ورځو په موده کې خپل هغه داخل کې چې کوم موجود دی یا شترمرغ دی هغه کوشش په دې کوي چې هګۍ ماته کړو د باندې ترې راوځي. مننه. خیر اوسې. 18 ورځو کې دا بچی راوباسي، یعنې شاوخوا ته 43 ورځو پورې. نو ولې په ماشین کې راوباسئ؟ دا په طبیعي ډول نه کېږي چې بچی راوباسي؟ هغه یو طولاني پروسه ده. اوس خو هر څه کې پیشرفت راغلی دی. که هغه ته منتظر کېږو ضایعات هګۍ ضایعات د لاسه ورکوي، بعضې هغه نطفه یې خنثی کېږي، هوا ګرمه وي، نو معمولا هغه د پیشرفت په خوا باندې به ځو. یعنې تولید موږ زیات اخلو. ماشین دا شی تولید زیات اخلی. او هګۍ خرڅېږي که نه؟ هو، هګۍ بلکل خرڅېږي. هغه هګۍ چې نطفه دارې دي ماشینو دپاره هغه خریداري کېږي، خلک یې اخلي. قیمتونه یې څومره دي مثلا؟ قیمت یې په مختلفو وختو کې مختلف قیمتونه لري. 1500 نه نیولې حتی تر 15000 پورې هم قیمت لري. 1500 نه تر 15000 پورې. سمه ده. مننه مبارز صاحب، ډېر وخت دې نه نیسو
زیاتره لیدونکي به دا پوښتنه کوي چې دا شترمرغ خوري چی شي. افغانستان کې خلک ته داسې خاص اهمیت نه ورکوي چې دغه مرغه یا کیدای شي خوراک یې سخت وي یا پرورش یې سخت وي، ساتنه یې سخت وي. خو دی دو ځای نه زه ورته وایم ټولو دوستانو ملګرو ته دا وایم چې دو پرورش یې ډېره اسانه ده. علفخو دی لکه واښه خوري ده، یو دانه خوري، رشقه ده، مثلا جوار دی، سویا ده، نور هغه کیمیاوي مواد دي، دا ساتنه یې ډېره مشکله نه ده، علفخور دی. سمه ده، مننه. خیر اوسې په پای کې څه وینا څه پیغام وي لیدونکو ته؟ پیغام خو دا لرم ټولو لیدونکو ته که چېرته غواړي چې نړیوال تجارت وکړو نو شترمرغ بهترین منبع ده تجارت لپاره، نړیوال تجارت لپاره. نړیوال اقتصاد د هغو د پوست نه، د هغو د غوښې نه، د هغو د اړیکو نه، د په مجموع کې یو د تجارت لپاره یوه ښه وسیله ده. د دې غوښه هم خوړل کېږي؟ غوښه خو بالکل خوړل کېږي. یو شی به زه درته اضافه کړم، اروپایي هېوادو کې کوم چاته چې د هر ډول غوښې نه پرهیز ورکړل شوی وي، د شترمرغ غوښه ورته توصیه کوي. مریضانو ته قیمت به یې څومره وي کیلو مثلا؟ کیلو یې په افغانستان کې د 1200 نه تر 1800 پورې په داسې قیمت لري. سمه ده، مننه. خیر اوسې، کور ودان ژوندی اوسې چې موږ ته دې وخت راکړو. خوشحاله اوسئ. مننه درنو لیدونکو چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. نن راغلی وو د خیبر شیرزوی په نامه دغه ستر کمپلیکس ته چې دلته د بیلابیلو حیواناتو فارمونه دي چې موږ تاسو ته نن پکې د شترمرغانو په دغه فارم کې خپرونه چمتو کړې وه. هیله ده د پام وړ مو ګرځېدلي وي. دلته نور فارمونه هم شته د چرګانو او داسې بیلابیل. په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د هغې فارمونو لیدنه هم وکړو. دوستانو دلته ما سره نه پوهېږم مینه شروع کړې ده او که جنګ را سره کوي خلا چې نه پوهېږم ټونګې وهي. نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. شترمرغانو یا اوښ مرغان چې ورته وایي چې تاسو ته په دې خپرونه کې در وښودل د دوی د نسل په اړه په افغانستان کې د دوی نسل کیږي نه کیږي، ساتنه کیږي نه کیږي، دا ټول معلومات تاسو په خپله په دې خپرونه کې ولیدل. هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.